بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يقينا كسان كفروا چې کفر کړي دي او ظلم کړي دي لم يكن الله ليغفر لهم ندي الله رب العالمین چې بخنه به وکړي دوی ته ولا ليهديهم طريقا او نه به وښایي دوی ته لار سیده الا طریق جهنم مگر لار د جهنم د دوزخ خالدین فیها ابدا چې همیشه به وي باغی کې همیشه وکانه ذلک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله باندې آسان. یا ایها الناس ای خلکو قد جاءکم الرسول یقینا راغلی دی تاسو ته پیغمبر بالحق په حق سره من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه فآمنوا نو ایمان راوړئ خیر لکم دا به غوره وي تاسو دپاره وان تکفروا که چیرې انکار وکړئ تاسو فإن لله نو یقینا خاص د الله دی ما هغه څه فی السماوات چې دی په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې وکان الله علیما حکیما او دی الله په حکمت والا. یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لا تغلو فی دینکم د حد نه ماوړئ په دین خپل کې غلو مکوئ ولا تقولوا علی الله او موایې په الله باندې الا الحق مگر حق. انما المسيح بشک مسیح عیسی بن مریم عیسی زوی د مریم رسول الله رسول الله دی وکلمته او کلمه د الله ده القاها چې لګلی والله دا کلمه الی مریم تا وروح منه او روح دې د طرفه د الله نه فآمنوا بالله ورسله نو ایمان راوړئ په الله باندې او په رسولانو داغه ولا تقولوا ثلاثه او موایې چې خدایان درې دي انتهوا منشئ خیر لکم نو دا به غوره وي ستاسو دپاره. انما الله بشک الله رب العالمین اله واحد معبود دی یوازې سبحانه پاک دی هغه ان یکونه د دینه چې وي دی له دغه دپاره ولدن څوک زوی له خاص دغه دی ما ټول هغه څه فی السماوات چې دی په اسمانونو کې و ما او هغه څه فی الارض چې دی په ځمکه کې وکفا بالله وکیلا او کافی دی یوازې الله کارساز.